څنګه زمری ژورنالیست دی زه زمری یم خو خپلو ته خو نه یم نو زه هېڅ خبره هم نه ده شوې او بخښنه غواړم زما دغه نیت نه و چې زه شعر ووایم د باوري صاحب سره زموږ دغه ما ویل دا نوي زما خبرې به شاید لږې نوي واوسي یوه خبره یادونه کوم باوري صاحب دومره عجیب انسان و چې دی وړکتوب کې په کومو لارو تېر شوی و ځینې خلکو د ځینو پخوانیو خلکو زیارتونه یې په نښه کړي دا ده راوویستل د غازي ادې په نامه باندې یو قبر دی تېر شوی و هغه یو چا کور کې پټ کړی و غصب کړې وه هغه ځمکه ولا ده ورباندې راویست دومره د تاریخي اثارو سره تاریخي ابداتو سره د افغانستان دی بلد و زه یو شعر وایم خدای وکړي چې تاسې پرې غمجن نه شئ موضوع سره هم تطابق نه لري مجبور یم چې اوس یې ووایم دا زه چې کله جلاوطن شوم نو مې لیکه خدای ته به وایم چې موږ څوک وو که انسانان وو کلمه ګوی وو مسلمانان وو اشرف الخلق وو ستا بندگان وو نو ولې بیرته له مسلمانه ستا له انسانه په خپله خاوره هم شهیدان وو هم یتیمان وو ژوند نه محروم وو وږي او تږي په ډکو سترګو له مور وطن نه اواره که خدای ته به وایم زه د دوزخ وم داسې دوزخ چې یو لوی زندان و نه غلط شوم افغانستان و د وینو ډنډ و خو موږ ته ګران و ستا د لښکرو د لاس وران و نه یې مرهم و نه یې درمان و خدای ته به وایم یوه ډلګۍ وه سپینې لمنې غټې نسونه تورې مخونه ستا د ودارو جنګ د وزګارو هو ملایانو د جنګ د چین یارانو د روس یارانو ټول یارانو خو بس یو موږ یې دښمنانو خدای ته به وایم یوه ډلګۍ وه سپینې لمنې غټې نسونه تورې مخونه ستا د ودارو جنګ ته وزګارو هو ملایانو د چین یارانو د روس یارانو ټول یارانو خو بس یو مونږه یې دښمنانو د دوی کمچین وه زموږ ملاوې د دوی فرمانو موږ بندیانو ډېر ظالمانو ویلې موږه د خدای لښکر یو ډېر زوروي خدای ته به وایم آیا رښتیا هم دا ستا لښکر و او تا ورکړی ورله فرمان و چې څوک افغان و وږی یې ساته تږی یې ساته جومات یې سور کړه د تن په وینو مکتب یې بند کړه څپېړه ورکړه بیرغ یې کوز کړه که آه یې وویست سر ته قلم کړه جوړ کړې ډېر ښه